نن د قوم بچی سبق پرېښو کرکټ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته خو دا غونډسکه چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که نه دا غونډسکه کوم ځای پورې مږي پتون نه په دا غلام دین پورې مږي پتون پورې ښځې او نر وړې او زړې دا ورته ناست دي ماشومان په لاره رواني کور دې وران شه چې وران دي شي نو دغې نه څه غواړي یو درې مولي خښ کړي او هغې له غونډسکه ورغورځوي او یو دې کې خوند څه دی دې کې څه دي و ظالم قوم جرمني چې عقل و پکې او هوش و پکې جرمني کې خو دې څوک د کرکټ نوم والي کوم د سړیتوب ملکونه چې دي نشته پکې مونږ تاسو په ایمان وایه داسې یو که نه یو خو چې چا کې واده یي او وریجې در باندې وخورئ د جنۍ تر کوره پورې په لارۍ کې ګډېږو ورته که نه ګډېږو که نه توبه وباسه ماما بوډا شوې اوس ځکه دا خبرې کوي نو عرض مې دا و چې لاړه هغه خلک چې د هندونه دی د یو بوډای د ګوتې بدل اخیستو نن به تقریبا څومره دنیا مړی د کشمیر په جنگ کې 60,000 د قوم بچی د کشمیر په جنگ کې د هندو د لاسه مړ دي زما د ملک وزیر اعظم چې د کرکټ میچونه کوي لګیا اسلام مونږ کې نشته اسلام هغه قوم کې وي چې په مشرق کې د یو سړي په سر درد شي او د مغرب خلک ورسره په تبه ځان ونیسي نن در سره کور کې مړی شوی او ورسره کور کې دبلې غږیږي واده لا وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جانن ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے یہ ملا تچاوی وزارس تو کمیز تے گنداو تو مسالہ ولاړ وی مړه په آرام کې دا را پسې کوم پلیت ولاړو وی پلیت تی مونږ ته وی دا خو د آرامتوب خبره ده وی که زه آرامیم خو د آرامیانو مونځ په آرامي پسې کېږي که نه بېخه موزه مونږ ټول تباه یو مونږ ټول غرق یو قسم په خدای زمونږ مړي تباه دي زمونږ ژوندي تباه دي زمونږ ودونه تباه دي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت امید به لرئ چې تاسو لور د بیبي فاطمې غوندې واده نه کوي وایي لکه دا ټول زما د بچپن ملګري دي زما 3 زامن واده شوي او 3 میلیونه واده شوي تاسو ته خبر یې مومن دی نه د دې منبر ته وګورئ دوی چې کوم منبر کړی دی داسې خبرې کوي دا مخ به دې ټول په دوکان ولري دی که نه لکه رښتیا وایي دا 13 ورځو کې مې یو لور واده کړې ده چاله مې چې ورکړې وه ما 2-3 سړي به راځي او 2-3 ښځې 10 منټه د پاسه په 3 بجې راله او په 4 بجې مې ورته موټر کې کېنوله ولاړ شنې چای وڅکلې ولاړ ولې مال دا د بیبي فاطمې سنت اوس مې زیاتی وکړو چې دا شنې چای مې در باندې وڅکلې بیا زه ته خرچ پې کېږي ما په زندګۍ کې ثابته کوي چې د چا د واده روټۍ خوړلي په زندګۍ او په دې پېښور کې زه د چا واده ته تللی د چا د مړي څلوېښتۍ ته تللی سوا د دې نه چې واقف مې او جنازې ته تللی په زندګۍ د زوی واده مې وشوي او راغی ما ته وایي چې تا خو مونږ ته ونه وې مال ما ستا د واده روټۍ خوړلې ده ویلې نه نو مال په ما دې د مور حق وسه ورک شه نه یې خورم او نه یې خورم د بیبي فاطمې واده څنګه شوی او د حضرت علي واده څنګه شوی ابوبکر څنګه مړو لور ته وصیت کوي بیبي عایشې ته چې زه مړ شم چې ماله نوې کپړې کفن راوانه غوندې وی ولې وی نوې کپړې ژوندي اغوندي د زینت دپاره ستا پلار چې مړ شي د زینت سره څه کار دی
د خپل وینځلې لنګ وینځلې کمیس راواغونډوه او د جناب محمد رسول الله په خوا کې مخه. تاسو خیال نو زما عزیزانو عرض مې داو چې واده زمونږ اسلام نه دی، اوسېدل زمونږ اسلام نه دی، مړی زمونږ اسلام نه دی، الیکشن زمونږ اسلام نه دی. اوس ته ماته ووایه قاري فیاض جومات کې مې یو خبره کړې وه، د آخري خبره ورته کوم. مال تاسو هغه خلکو نه د خیر تمه کوئ چې د چا په نامه کې ډر او ټر راځي، چې دا څوک او مال دا ډر او ټر د کوم ځای आवाज دی؟ زه دا خو تاسو ووایئ دا د کوم ځای आवाज دی؟ وایئ که نه وایه شیخه سمجھ گئے؟ تیرے یار آدمی کم زیادہ کر دے. دا ډر او ټر د کم ځای आवाज دی؟ سړی چې اودسماتي ته کښېني اول ټر ناري کوي او پسې ډر ناري کوي. مال سنیټر کې ټر راځي او لیډر کې ډر راځي. موږ د ټر او د ډر لاندې وخت تېرو لګي. یو مولا راته بیا وویل چې ته د مفتي محمود صاحب ډېر تابعدار یې او دغه د اخم لیډر و. مال نه، ما د چا د خولې نه نه دي اورېدلي چې مفتي محمود لیډر دی. مولانا مفتي محمود به وی به که نه به وی؟ مولانا مفتي محمود هغه ته چا لیډر نه وي. غلام غوث هزاروي ته چا لیډر نه وي. چې کوم خلک وه لیډران نه وه، نه ډر و نه ټر و. تاسو د ډر او د ټر لاندې وخت تېروئ. نو چې ډر او ټر مونږ ته میلاو شي بس بیا غلی شو. سینیټري میلاو شي غلی شو، اسمبلي ممبري میلاو شي غلی شو. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ دین دی او دا زمونږ مذهب دی. بجلیګر د خدای هلته ورک کړي چې چېرته ګوټو بني لرې کوه د ملیانو نامې مالې ډېرې. عزیزانو اسامه بن لادن مونږ خدای ته سپارلی دی. په اخلاص ووایئ چې یا الله اسامه ته دا جلک وښایه چې امریکا تباه شي او دی ژوندی. دا جلک ورته وښایه. نن د قوم بچي ایم اے او بی اے د 2000 روپو نوکرۍ پسې تړپیاویږي لګیا دي که نه؟ 2000 چپړاسي توب ایم اے او بی اے والا ته نه میلاویږي. نو سهار مې یو ته وویل ویل جي دلته پوسټونه راوتي دي جونیئر کلرکۍ ما څه تعلیم دے دے بی ایس سی. مالے میں چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری. راځه چې بچیا منډۍ ته دې بوځم او بوجه یې اوچته وه د بی اے والاو دپاره نوکري دغه ده. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. زما د مرګري زوی دی بی ایس سی کړی ده. پولیس والاو ته مې وویل چې دته چېرته جونیئر کلرکي ورکوي نو دومره چټۍ راغله چې نو ویکنسي جونیئر کلرکۍ دپاره صرف ویکنسي نشته. بیا مې درخواست ورکو مالې په جرنل بس سټینډ کې د پنچرونو یو کیبن والا ورکوي چې دی د لارو د پیرونو پنچرونه لګوي خو چې ځان له روټۍ پیدا کوي په هغې ملا چې ورته مې وویل مال واوره طبیعت کې مې نشته دا شر او فساد کینې ما به په تاسو اور بل کړی اور. نن 50,000 روپۍ چې ورکوي هغې دپاره ویکنسي شته او ډبل ایم اے دپاره د جونیئر کلرکۍ ویکنسي نشته. زما عزیزانو عرض مې دا و چې مولانا صاحب په اسمبلی کې ناست نو هغه ممبر تقریر وکړو چې میں کام کرتی ہوں. عابد حسین هم کار کولو چې د بجلی په غلا کې ونیوی شوه که نه پاکه شوه. مالدار سړی چې غلا کې ونیشي پاک شي. مونږ چې دغه وکړو قانون دې لاس کې واغسته او تاڼه کې مرزا صاحب ته چې ورشي قانون دې لاس کې واغستو سړي نړه بوټو چې قانون مالدار سړی چې غول خوري نو مونږ ورته وایي شات دې خولې نه دیږي او غریب سړي چې شات وبېږي غول دې خولې نه دیږي بیختي وځه. ستا دا ملک دی او دا ستا وطن دی. دا د سرمایهدارو ملک دی دا د غریبو ملک نه دی. دا د غریب د بچی ملک نه دی. نو هغې راپاڅېده وی میں کام کرتی ہوں میرا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے
और ये मौलवी लोग जो है हलवे खाते हैं और मैं काम करती हूं। सदर अयूब दे खुदा बखी अगदा से वकत दगता मौलवी गुलाम गौस जरूरी से वेल जवाब का और आपा से वेल बेगम साहिबा वेल आपका एक पांव जब लाहौर में होता है और कराची में होता है तो नीचे से मुल्तान वालों ने तो खूब सेल किया होगा। नरदी तवई चप बोटोय और टोप करो मुफ्ती महमूद और ब्याह दलासुनो दखपोने ऊनी हो और लका द गुंडस के गुंडी दे सिमले नबारो गर्दोल नरदी तवई दाऊ समझी बसदी यमुन दखार यो मिंबर देगा मां हुए मालिक अस्तापति खबर सुपुई गिन तो लगा के सिमले की खबर द पारा को खुला पकार दा जरार सड़े पकार दे डगरे वाला सड़े पकार दे नाजीजानो दा सच कहूं बुंगे कहूं दा मुई करी दी उसामा इब्न लादेन से करी दी खुदा अमरीकी दुश्मन दे कना अमरीकी दुश्मन दे अमरीकी तो पकार दे तासो बे उगोरई कवा से ओ लगे दो दा मुसलमानान बेलासनी वाले अमरीकी तवर गई कई बकन बकई साजिश दा दे और पॉलिसी दादा जिदा बेलासनी वाले अमरीकी ओ जमा तो खुदा दा यकीन दे कि अल्लाह बा अमरीका द रूस को दे तबाह कई रूस द सहाबा पर कब्रों बमबारी करे वा अल्लाह तबाह बर्बाद को अमरीके द शेख अब्दुल कादिर जेलानी और द इमाम अबू हनीफा और द हजरत अली और द अहले बैत रसूल पर सड़ूनो बमबारी करे दा पर दग के बगदाद के इंशाअल्लाह दा बखुदा तबाह नंदी मुसलमान दुनिया तासराश योग हो रही अरब मुल्कुना पजान टैक्स मन ले द अमरीके टैक्स माहाना च सुमर जमशी अगद अमरीकी खजाने त अमरीके तर शुक्राने पतौर बांधी दी दादा खल को अनागा च कम पर अरब मुल्कुनों की उसी 75% दौलत नन पटूला दुनिया के अमरीके सारा गए 75% और 25% चलेगा टोली दुनिया का तकसीम शे दा 75% दे जलीलो द कम देना रावड़े दा मुसलमान मुल्कुन वर के दखपल बका द पारा जमात दे खैरी मुल्क दे खुदा टोल रान की देखो गोल यही खजे शिकायतों को चाहते हो को जमा जोना यो हिंदू गोसा ना गुत्ता गोसा करेगा महमूद गजनवी तय शिकायतों को च जमात जोना यो हिंदू गुत्ता गोसा करेगा अगवेल पमाद रोटाए हरामी च सो पोरे द टोल हिंदुस्तान न में स्ताद जोई द गुत्ते बदल नहीं अगस फौज तैयार को प हिंदुस्तानी वरवस्तो चावरतवेल च दलते यो बुजुर्ग दे अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दौरते जवाब ले गलो चराशा अगवरते रोजगार ने आयात वर्तौली कलु चातिया अल्लाह व अतिया रसूल व उलुल अम्र मिनकुम खुदा वेली दी च उलुल अम्र हुक्म मना वली नाराजे अगवरते लांदी उली कल चित्त पद आयात पोशे ने अवल अतिया अल्लाह दे बियातिया रसूल दे द्रेमा दरजा के उलुल अम्र दे नजला द खुदा दे इताअत नम पूरा रोजगार शे ने मा तखला पद्रेमा दरजा के नुसंगा दर्श ओ बकी सोक दास बिजगर मुला ते दा जमीन गदे दे दा वजीरान नहीं दा कुसा डब अला बिजगर मुला से ते वक्त वजीर थे वक्त में दा से पयो पावर खलास औला च बिया वजीर आला दे ओगवाड़ी बो او چې بیا د لاسه به د خنډې سے بغواړي باری مینډک په ځما مینډک ویلو نو زما ایکسپلینیشن کال شو چې تا مینډک ولې ویلې مال ولې تاسو مینډک نه وایي څه ونه دا لفظ مینډیټ ته مال نو ځان انګریزي نه پوهېږم کنه زه اوس مینډک ورشا ما په ایمان کې ځان انګریزي نه پوهېږم زه مینډک خو بلې بلا ته وایي خیال امراغی دغه دی چې لا وغواړي تاسو دوا ده په 50 کاله د پاکستان کې بجلیګر مولا بچا د وزیر په دفتر کې نه لیدلې کلی لیدلې وای ته نځواني مرګ شي نه ولی منه زب په هغه ورځ د پاکستان وزیران منم چې په کوم ورځ د مولا عمر غوندې نظام په پاکستان کې جوړ شي تکبیر طالبان افغانستان
اسامہ بن لادن امریکہ محمود غزنوی راغے پخپل را روان شو چراغے بزرگ تکے ناستو هغه والا پناست لاس ورکو پانسه دو ورته خبره ورسره شروع کړي چې داسې د هندستان باندې او سومنات باندې حمله کولو تر اغله ما هغه ورته نصیحت شروع کړو ها بیا خپل خلقا ورکړه چې په کوم ورځ په سومنات ته حمله کې دا واغونده او 2 رکعات نفل وکړه خدای به کامیاب کی چې تلو سو وخت کې نو بیا ورته بزرگ پاسې دو چې پاسې دو نو محمود غزنوی د لاس نه ونیو چې زرالم ملماو من ترا تپانه سي دي او چې زمن را تپاسې دي ول چرالی نو ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو ما درته دا ثابتول چې ستا د بادشاہ نشه په یو کنج کم نه عالم ولو سونه پاسې دي ولو زما په تقریر نشدر نه وته ما غوند درویش نو زکه درته پاسې ده محمود غزنوی په سومنات حمله وکړه او هغه حال د هندستان وکړو د سومنات منظر دروازې کابل ته راوړې د ظاهر شاه په وخت کې بیا واپس هندستان ته هغه دروازې تر اوسه پورې په کابل کې پرتې وي یو محمود غزنوی د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندستان ناغسته نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان آپ کشمیر کې لګیا دي کباب کیږي او زمون مجاهد سے چې د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کیوں وہ چې وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا امرا روان کړي دي سنو دې هن خان نن د قوم بچی